डी आई जी से د دنیا رنګونه مې درکړه او زما کالم نه اټینډ کې دا سمې یار اسلامیا بس نن سما سیاسي کیسونو کې ګیر یو خفه نشې یار عوامو ته نه یې وزګار نو डी आई जी صاحب د سیاسي خلکو له خو ما مدد کړی نور خو ته پوهې هغو ما له څه راکړه هغه د په کور مې شیلینګ شوی دی بیګا پوره شل منټې پرې ډزې کړې دي ارام شه که یا پولیس راغلی او یا پوجي راغلی هېڅوک هم نه دي راغلي زما کمالدار شه डी आई जी صاحب بس اسلامي معذرت درنه غواړم اصل کې بس غټو کیسونو کې ګیر یو زه به په انسپکټر صاحب باندې نوټس واخلم چې ده ولې تا سره تعاون نه کوي نوټس وانخلم डी आई जी صاحب اوس یې ما سره ولېږه چې زما کور ویني او رپورټ جمع کړي اوس خو هغه نقشه چېرته تللی چې راشي زه به یې در ولېږم ته بېغمه شه ستاسو دا ګېټ به زه پخپله وګورم ټیک ته डी आई जी صاحب چې څنګه ستاسو خوښوي زه به انتظار کوم ستا بدله به دغه اسلامي نه اخلمه زما وروره د دې اسلامي نسل به زه ختموم د ده ټول خاندان به زه ختموم تا زندګي دونه اسانه نه وه چې تا ځان ورک کړو او زما مخې ته چې څوک هم راځي زه به د دې دنیا نه ورک کم زه ډېر شرمنده یم زما وروره چې زه ژوندی یم او ته لاړې زه به دې ملک ته اور ولګوم اوسه پورې د چا دومره همت هم نشته چې زموږ مخې له راشي خو زما د مرضۍ نه بغیر خو مرغۍ پر هم نشي والی دا اسلامي به زه په سپو خورم او ډومبی به د ده ښځه او بچي د ده په مخ کې وجنم زما وروره دا تا سره زما وعده ده زما وعده ده دا حال دی انسپکټر صاحب بس دا وګوره دا خو د خدای احسان دی چې موږ بچ شو کنې هغې خو په موږ باندې داسې شیلینګ وکړو لکه دهشتګرد چې په پوجیانو کوي په دې دونه ټایم کې دونه محکمه نه وه چې اکشن یې پرې اخیستی وی بس اسلامي غم مه کوه که یو سړی ډېر هم زورور شي خو قانون سره دغه نشي کولی تا دا کیس ډېر مضبوط شو او دا کیس اوس موږ مخکې حواله کوو صبر انسپکټر صاحب دا هم وګوره راشه دا مو وینا په دې المارۍ کې زموږ قیمتي سامانونه پراته وي سوری سوری کړې ده په دې کې زما د واده جوړه هم پرته وه او خواږې چې راله ګړۍ هم کړې وه هغه یې ټوله په دیوالونو کې ورمنډلې ده د دې تاوان به اوس څوک راکوي او یار اسلامي واقعي دا خو ډېر زیاتی کړی دی غم مه کوه دا هر څه به دې درله وسیلوم ګوره انسپکټر صاحب زما د مرضۍ نه ته خبرې داسې غونډاګان زه په جیب کې ګرځوم ما غلط کارونه پرېښي دي صرف د دې بچو د لاسه کنې دوی له بدله اوس ما مرۍ ته پړی اچولی و په دې روډ به مې له راښکودي بس پرېږده اسلامیه که زما منې ته یو څو ورځو له غیب شه او چې د څو پورې موږ دا کیس نه هینډل کلی تر هغه پورې ته مه راځه دلته څنګه وتښتم انسپکټر صاحب تاسو خو زما سپورټ وکئ تاسو ولې یېرېږئ چې زه نه یېرېږم نو تاسو ولې یېرېږئ هلو څوک ستا دشمن هم د مال هم د ژوند ځان تیار ساته اسلاميه زما ګزار ډېر جوخت دی دا دومره وخت پاتې نه دی ځان تیار ساته اسلاميه الو 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 ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو زما د فرینډز کانفرنس له راغلی تاسو ته پته ده زما په کور حمله شوې ده او زما د کور تپوس کولو والا څوک نشته ټول پولیس ته دا مخامخ ویمه چې ما ته څه نقصان ورسېدو د هغې ذمهوار به تاسو یئ او ما سره اوږه په اوږه ودرېږئ ځکه چې دا نن په ما راغله دا سبا په تاسو هم راتلی شي موږ به دا خپله معاشره د ګونډاګانو نه صفا کوو ډېره مننه اسلاميه چېرته ځې راځم بس وګوره دا هغه اسلامي دی بس هغه ځان نه چې مشروع جوړ کړی غونډاګان
پاکستانو سره پنګه اغستې د داسې کارو چې پردو غولو کې چخچي والا او لړلې او اوس خلکو ته وایي چې ما خلاص کا. وګوره دا امید هغه ځان چې مشروع جوړ کړی اوس پیسې له لوښې نه مونې چې څه وکړم. نو اسلامیه وایي دا چا دا ما په خپله تا ته خو ما وویل چې د پردو غولو نه ځان ساته او اوس دې سړي سره روغه وکړه. د دې ډېر اوږده لاسونه دي مونږ یې نه شو رایټ کولی. او دا ټول ستا غول دي ستا د لاسه راماندې دا قیامت راغلی. د دې ډېر اوږده لاسونه دي مونږ یې نه شو رایټ کولی. وګوره دا امید اوس پیسې له لوښې نه مونې چې څه وکړم. اوف شابه کوشه د موټرسایکل نه څنګه کوشم زه خو ځان له غریب سړی یم په خوارو مې ځان له یو موټرسایکل واغستو او زه به کار له څنګه ځمه بیا. درته ویم دا ګاډی پرېږده او شابه تخته کنې شیندم دي. اسلامیه ورشه او د دې هلک مدد وکړه. نه په ارام کښېنه ځان کنټرول کړه. ته اوس هغه سړی نه یې دا زما ذمهواري نه ده. زه څنګه ځان کنټرول کړم سمانه نه کېږي برداشت. ودرېږه اسلامیه یو پیره مې بیا سوچ وکړه. نشم برداشت کولی نشم. ځالکه دې ځای نه تخته خپې وباسه او بیا چاته ونه درېږې. تا ډېره مهرباني الله دې د غمونو نه خلاص کا. آمین. ماشومانو د کهاني په دې ځای ختمه شوه. د دې کهانۍ را روان پاټ مونږ په بلې ویډیو ورکوو او که ویډیو خوښه شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او مخکې شیر کړئ.